السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ النساء آیت نمبر دا شپیتم آیت نمبر 60. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الم ترى ايتا ونلدل الى الذين اغ خلق يا اغ خلقتا يزعمون چې هغه دعوا کوي تش په خلی باندې انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك چې بشکه ایمان راوړی دا هغوی په هغه کتاب باندې چې نازل شوی دا په پیغمبر علیه السلام باندې او په هغو کتابونو باندې چې نازل شوي دي تا نه مخکې. په دې ځای کې اوس کې د منافقینو ذکر دا یا د هغو خلکو ذکر دا چې هغوی دعوا خو کوي چې مونږ ایمان راوړی دا په قرآن باندې او په مخکې کتابونو باندې، خو حقیقت صدا الله فرمائی یریدون اغوی غواړي ان یتحاکموا الی الطاغوت چې هغوی فیصله وکي په طاغوت باندې، یعنی په خلی باندې یای چې مونږه ایمان راوړی دا په قرآن باندې، خو چې کله د فیصله وخت راشي نو فیصله بیا په طاغوت باندې کوي، بیا په شیطان باندې فیصله کوي، بیا قرآن نه مني. وقد امروا حالان کې دوی ته حکم شوی او ان یکفروا به چې تاسو طاغوت نه انکار وکئ، طاغوت خبره بنه منئ، طاغوت باندې به کفر کوئ، یعنی طاغوت بنه منئ. ويريد الشیطان غواړي شیطان ان یضلهم چې گمراه کی دوی ضلالا بعیدا په لری گمراهی سره. اوس نن دی خلکو ته ګوره چې دا کوم خلق دی چې دوی فیصله پچا کوي. اسی مونږ یو چې ډېر دیندار یو، ډېر ښه خلک یو، خو چې کله د فیصلو وخت راشي، د جرګې وخت راشي، د عدالت وخت راشي، بیا قرآن و حدیث خبره نه منو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، او کله چې دوی ته ویل شي تراشي اغه شي طرف ته چې نازل کړي دا الله، ویل الرسول او راشي د پیغمبر طرف ته، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، نو تب ګوري دا منافقین چې مخ به اړوي تانا په مخ اړولو سره، ځان به بچ کوي تانا په ځان بچ کولو سره. فکیف اذا اصابتهم مصیبه، نو کله چې ورسیږي دوی ته مصیبت بما په سبب دی هغه عمل قدمت ایدیهم چې کړی وي دوی په خپل لاسونو باندې، ثم جاءوک یحلفون بالله، او بیا رسی تا تا چې قسمونه خوري په الله باندې، ان اردنا چې نو اراده دی مونږه الا احسانا و توفیقا، مگر مونږه اراده و د خیر ښېګړې او د اتفاق راوستلو، د موافقت راوستلو. چې کله راګیر شي به یې چې موږ په قصدن دا نه دي کړي. نو اوس الله تعالی فرمایي اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم، دا هغه کسان دي چې الله خبر ده د دوی په زړونو باندې. فاعرض عنهم، نو اے پیغمبرا ته مخ واړوه د دوی نه، واعظهم البته نصیحت ورته کوه، وقل لهم او یا دوی ته فی انفسهم د دوی د نفسونو په باره کې قولا بلیغا، داسې خبره چې د دوی زړه ته کوزه شي.
وما ارسلنا من رسول او نه دا استولې مونږ یو پیغمبر الا مگر دې د پاره ما استولې دا لیطاع چې داغه حکم ومنل شي باذن الله په حکم د الله سره. ولو انهم او کچری دوی دا سکار کړي وي اذ ظلموا انفسهم چې کله دوی ظلم وکړلو په خپل ځانونو باندې. ظلم نه مراد هر یو ګناه ده، یعنی که دوی دا شکار کړي وي چې کله دوی نه غلطي وشولا نو دوی رغلی وي جاءو که رغلی وي تا تا فاستغفر الله او معافی غختی وي د الله نه واستغفر لهم الرسول او معافی غختلی وي دوی د پاره پیغمبر لوجد الله تواب الرحیم نو خامخ دوی بمندل وي الله تعالی توبه قبل انکه او مهربانا. یعنی که دوی نه غلطی شي وي تا ترغلی وي الله نه معافی غختی وي توبه وبستلی وي او تا هم دوی د پاره د مغفرت دعاګانې کړې وي نو الله به دوی بخلی وي. خودو خو خپل خبره نه مني کنه، دوی خو یې چې نانه مونږه غلطی نه ده شوی. اوس مخ کې خاص آیت روان ده د دې ټولې خبرې خلاصه ده. د دې ټولې خبرې خلاصه ده. فلا وربک لا یؤمنون نو اے پیغمبره د تا پر رب مد قسم وی الله تعالی په خپل ځان باندې قسم خوري. لا یؤمنون نشی مومنان کې دلې دوی د منافقین مبارک الله فرمایي حتا تر هغه پوری یحکمو کا چتا فیصله کون کې جوړ کی فیما په هغه معاملې کې شجر بینهم چې د دوی په منځ کې راغلی دا. نبی علیہ السلام تعالی فرمائی او الله قسم وخړلو چې چا باندې معاملہ راشي چې هغه معاملې کې تا سالس جوړ نکی نو دا مؤمنان نشي کېدل. اوس په دې ځای کې موږ د پاره ډېر لوی سبق ده. یعنی موږ ته چې کله معاملہ راشي کغه د کور معاملات دي کغه د لین دین معاملات دي کبارینی خلق سره معاملات دي کغه چا سره جنگ جګړه ده په دې کې به مونږه دا سکار کوو چې معاملہ به کوو د قرآن او سنت مطابق. کغه جرګه ده کغه مرکه ده کغه عدالت ده کغه لین دین ده کغه بل څه کار دي. الله قسم خوړلې ده چې مؤمن نشي جوړېدل هغه یو کس اے پیغمبره چې په تا باندې فیصله ونه کی. یعنی د نبی علیہ السلام په شریعت باندې فیصله ونه کی هغه سړی مؤمن نشي کېدل او چې فیصله وکي ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا او بیا په زړه کې تانګي هم نه محسوسي بلکې خوشحال وي چې ما په شریعت باندې فیصله وکم. او مونږ څنګه یو مونږه یایو چې مونږ ډیر دیندار یو خو چې کله معاملې را باندې راشي نو بیا پکې رشوت بیا پکې سفارش بیا پکې امانت کې خیانت بیا پکې دروغ گوئی دا هر یو کار کوو بیا پکې بیا نه د الله کتاب پروا کوو نه د پیغمبر د شریعت پروا کوو. نو الله فرمایي چې قسم د تا پر رب باندې چې دا مؤمنان نشي کېدل. مما د اغه فیصلینا قضیتا چې وای کیته ويسلمو تسلیما او وی منی دوی په پورا منلو سره. ولو اننا كتبنا عليهم او کچری مونږه فرض کړي وې په دوی باندې انقتلوا انفسکم چې تاسو قتل کوي خپل ځانونه مراد جهاد ده او خرجوا من دیارکم یاوز بهر د خپل کورونو نه دینه مراد هجرت تا ما فعلوه نو دوی بدا کار نه وکړي الا قلیل منهم مسوا د لګو کسانو نه یعنی نه بدو jihad کړي وې نه به هجرت کړي وې. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به او کچری دوی هغه کار کړي وې چې د کوم کار نصیحت کیږي دوی ته لکان خیر لهم نو دا به ډیره غوره خبره وې دوی د پاره واشد تثبیتا او ډیره مضبوطه بوا په مضبوطوالی سره.
وَإِذَنْ لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا او بیا بخامخا ورکړې مونږ دوی ته د خپل طرفنا اجرا عظیما لوی اجر ولهدیناهم صراطا مستقیما او خامخا مب خیلی و اغویتا نیغلارا ومن یطع الله والرسول او څوک څه خبره ومني د الله او د پیغمبر فاولئک مع الذین انعم الله علیهم نو دا کسان به هغه خلکو سره وي چې چا باندې الله احسان کړی دا یعنی انجام به د هغه خلکو په شان دی نو چا باندې الله انعام کړی دا خلک څوک دي من النبیین یعنی د پیغمبرانو سره بوي والصدیقین او رښتینو خلکو سره بوي والشهداء او شهیدانو سره بوي والصالحین او نیکانو خلکو سره بوي څوک چا چې د الله او د پیغمبر اطاعت وکړلو وحسن اولئک رفیقا او ډیر خدي دغه کسان په ملګرتي سره د دو کسانو ملګرتیا پکار دا ذالک الفضل من الله ذالک الفضل من الله دا د الله فضل دا یعنی دا فضل د الله طرف نه دا وکفا بالله علیما او کفی دا لختلا یعنی کافی دا علم د الله د پاره د دی د پاره د پیژندلو د حقیقت یا ایها الذین آمنوا ایغو کسانو چې ایمان وروړی دا خذو حذرکم تاسو تیاری کوي اسلحه خپلې یا رواخلی اسلحه خپلې اصل کې دا هغه وخت چې غزوه احد شوه مسلمانانو ته شکست ملاو صحابه کرام پکې شهیدان شیو ډیر غم او پریشانی وا نو په دی وخت کې د کافرانو حوصله ډیره اوچتې شوې نو خطر وا چې هغه په مدینه حمله ونه کی نو الله فرمایي چې تاسو اسلحه ځان سره ګرځوي اسلحه به کور کې نه کیږي او هر وخت تیار اوسئ جنگ ته فنفروا ثبات بیا وزي تاسو په جدا جدا ډلو کې اوین فرو جميعا یا وزي ټول په جما یعنی بیلا بیلا بنه ګرځي لګ لګ کسان به ګرځي یا به ټول په یو ځای ګرځي چې کافران حمله وکړي چې تاسو ته تیار وای وان منکم او بشک زنه د تاسو نه لمن خامخ اغه څوکتی ليبت ان چې ځان بچ کوي د جنگ نه فین اصابتکم مصیبت نو کچری ورسیږي تاسو ته څه تکلیف قال نو یای دغه کس څوک جنگ نه ځان بچ کوي چې دا منافق ده دڅ یای قد انعم الله علیا چې بشک الله فضل کړی دا په ما باندې اذ لم اكن چې نشوم ز ماهم دوی سره شهید حاضر یعنی خون چې جنگ کې زنوم دا منافق دسی خون ز jihad ته نوم لاړ ولئن اصابکم او کچری ورسیږي تاسو ته فضل من الله څه فائدہ د الله طرفنا یعنی مالی غنیمت د تملاو شي فتح ملاو شي نو بیا منافقین څه ليقولن نو خامخیای کألم تکن بینکم داسی خبری لکه چې نوی په منځ د تاسو کې و بینه او په منځ د هغه کې مودتن څه دوستی یا لیتنی کنت معهم افافوز فوزا عظیما کاش چې زه هم وای دوی سره نو زه به کامیاب شوی په لوی کامیابی سره یعنی ما ته به مالی غنیمت ملاوي ما ته به دنیا ملاوي دا د منافق سړي خبره ده فلیقاتل فی سبیل الله نو پکار دی جنگ کول د الله په لارې کې الذین اغو خلق لرا یشرون الحیات الدنیا چې خرڅوي ژوند د دنیا بالآخرت د آخرت په مقابله کې یعنی څوک چې آخرت ته اهمیت ورکوي څوک چې غواړي چې زه په آخرت کې کامیاب شم نو هغه ته به jihad کول پکار دی به jihad نه ندی پټي دل پکار یعنی د jihad چې دا د دنیا پرستو خلقو کار نه ده دا د آخرت ولا خلقو کار ده ومن يقاتل في سبيل الله او څوک چې جنگ کوي د الله په لار کې فيقتل او کده مرشي قتل کړي شي او یغلب یا دا غالب شي یعنی غازی شي
فسوف نؤتيه اجرا عظیما نو زرد چې مبویر کو دی تا لوی اجر. یعنی مسلمان چې کوم شان دا ډېر ښه شان دا، که شهید شو یعنی که مړ شو نو شهادت درجه ده، او که ژوندی راغلو نو غزي درجه ده، او که دنیا کې ته ملاو شول که نه شو ملاو، زړه اطمینان خو ملاو شو کنه، آخرت ملاو شو. وما لکم آخر څه شوي دي پتا سو باندې لا تقاتلونا چې تاسو نه جنگي گئی فی سبیل الله د الله په لار کې، یعنی د جهاد اعلان شوی او تاسو جنگي گئی نه، تاسو باندې شوي څه دي. او بیا الله فرمایي د آیت واورا او فلسطین مسلمانان ځان ته مخ ته ودروا، بیا تاسو ور باندې پوهیږئ چې جهاد څومره اهمیت ده او دی مونږه څه ذمہ داری ده، خصوصا دی مونږه د بدشیانو څه ذمہ داری ده. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله آخر څه شوي دي پتا سو باندې چې نه جنگيږي تاسو د الله په لار کې، والمستضعفین او هغه کمزوري او بیوسه خلق، من الرجال د سړونا، والنساء او د خزونا، والولدان او د مشومانونا، الذين اغا کسان یقولون چې هغوی چیغي وای چیغي وای اوازونه کوي، ربنا اے دی مونږه رب اخرجنا وبسی مونږه من هذه القريه د دخلنا الظالم اهلها چې ظالمان دي د دې کلی ولا دا خډیر ظالمان دي، مونږ باندې توپونه راوړی، مونږه کورونه اړان کړل، مونږه کاروبارونه خراب کړل، مونږه مور پلار مړ کړل، مونږ بچی مړ کړل، خځه پکې کونډې شوې، بچی پکې یتیمان شول. یا الله مونږه دې ظالم کلی نه وباسي، د ظالمانو نه مو بچ کې. نو الله فرمایي چې تاسو باندې څه شوي دي چې تاسو جنگ نه کوئ د ظالمانو سره. دا دی مسلمانانو حکمرانانو ته الله فرمایي، خصوصا فلسطین سره نږدې چې کوم عرب ملکونه دي، بیا خصوصا پکې سعودیا ده، هغوی په خپل عیش و عشرت کې لګیا دي، خپل ډمانو په ډمخانو کې لګیا دي، هغوی څه کار وسار ده دې کار ته. مونږ خو اول ویل چې نه څه نه څه لکه کوي پټ پټ، خو چې اوس دې ځای ته خبره راورسېده چې کوم د دې مهاجرینو کیمپونه وو هغه هم دوی تباه کړل. نو اوس مو یقین شولو چې دا مسلمانانو د مشران دوی کې د جهاد جذبه نشتا، دوی کې د شهادت شوق نشتا. او بیا څه کوي؟ یعنی چیغي وای دا خلق الله ته وزونه کوي، فریاد کوي، وجعل لنا او پیداو کی مونږ د پاره ملذن کا د خپل طرفنا ولین څوک دوست، وجعل لنا او پیداو کی مونږ د پاره ملذن کا خپل طرفنا نسویرا څوک مددگار مو د پاره پیداو کی. الذين اغكسان امنوا چې ایمان وروړي دا، یقاتلون فی سبیل الله هغوی جنگ کوي د الله په لار کې، والذین کفروا اغکسان چې کافران دي، یقاتلون فی سبیل الطاغوت هغوی جنگ کوي د طاغوت په لار کې. فقاتلوا اولیاء الشیطان تاسو جنگ وکي د شیطان ملګرو سره. دایت یزل بیا وای الله فرمای الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، کوم خلق چې مؤمنان دي هغه جنگ کوي د الله په لار کې. والذین كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، او کوم خلق چې کافران دي هغه جنگ کوي د شیطان په لار کې. فلسطین جهاد را مختکا الله فرمای کوم چې مؤمنان دي هغه د الله په لار کې جنگيږي، کوم چې کافران دي هغه د شیطان او د طاغوت په لار کې جنگيږي. اوس الله حکم کوي فقاتلوا اولیاء الشیطان، تاسو جنگ وکئ د شیطان ملګرو سره. نو دا اسرائیل څوک دي؟ دا شیطان ملګری دي. الله حکم کوي، آیا دا حکم مونږ د پاره نه ده؟ آیا دا حکم د مسلمانانو حکمرانانو د پاره نه ده؟ خصوصا فلسطین سره خواوشه چې کوم عرب ممالک دي هغه د پاره دا حکم نه ده؟
آیا عرب په دې قران باندې نه پويږي؟ مونږ نه خپويږي په قران باندې. الله حکم کړی دا څه وجنګيږي د شیطانانو ملګرو سره، د مسلمانانو مرسته وکي. هغه مسلمانان چې هغه کورونه وران شول، هغه کونډې شولې، بچی پکې یتیمان شول، مشران چیغي وای چې یا الله څوک شتا چې مونږ سره مدد وکي، یا الله مونږ ته څوک بادشاہ را واستوا، یا الله دې ظالمانو نه مونږه بچکا. او دې مونږه حکمرانان د اسلامی ملکونو حکمرانان نه هغه کې د جهاد جذبه شته، نه هغه کې د شهادت شوق شته. نو دا څومره لوی منافقت ده. دا د قران خلاف نه ده دا خبره، دا بالکل د قران خلاف دوی روان دي. دوی خپل عیش و عشرت کې لګیا دي. نو الله فرمای فقاتلوا، نو جنگيږي اولیاء شیطان، ملګرو د شیطان سره، دوستانو د شیطان سره. ان کید الشیطان کان ضعیفا، بشک چل د شیطان چې دا کمزور ده د الله په مقابله کې. شکست خو بخوري ان شاء الله د اسرائیل، خو الله مونږ ته په خپل ژوند کې وخی. علم ترایتا ونلدل الى الذين اغکسان قیل لهم کفوا ایدیکم، چې هغه ته ویل شیو چې بند کوي خپل لسونه د جنگ نه، یعنی اوس کې جنگ مکوي، اوس څه کوي؟ واقیموا الصلاة، منځ قائم کوي، واتوا الزکات، او زکات ورکوي. فلما كتب عليهم القتال، نو کله چې فرض کړی شو په دوی باندې جنگ، اذا فريق منهم، نو بیا په دوی کې واډل داسې وا، د ډلې نه مراد د منافقینو ډله ده. یخشون الناس، یریږي د خلقنا که خشیت الله، پشان د یری د الله، او اشد خشیا یدینهم، زیات یریږي، دوی جهاد نه کوي. وقالو ایدا منافقین ربنا اید مونږ رب لما كتبت علينا القتال، چې تاولې په مو باندې جنگ فرض کړلو. نن د مسلمانانو حکمرانانو او عام مسلمانانو دغه یی چې اسرائیل د فلسطین مجاهدینو څه کارو چې جهاد شروع کولو، نه به شروع کولو جهاد. او هم دغه خبره منافقینو کوله چې دا جنگ مو باندې ویلې فرض شو. لولا اخرتنا الى اجل قریب، ولی رستو نکړو مونږه د نیټې نږدې پوري، یعنی دا جنگ بل غرستو فرض شوی وي. قلت ورته پیغمبره متاع الدنيا قليل، د ژوند سامان چې دا ژوند سامان د دنیا چې دا لګ دا، والآخرت او آخرت چې دا خیر نغه غره دا، لمن اتقى، هغه چا د پاره چې یریږي د الله نه. ولا تظلمون فتیلا، او ظلم بنکیږي پتا سو باندې ذره برابر. اوس الله فرمایي ته jihad نه خو ته پټ شوي، نو کور کې به ته مرګ نه خلاص شي، کور کې هم ته مرګ نه شي خلاصېدلی. اینما تکونو، هر چرته چې یی تاسو، یدرککم الموت، وبرسوی تاسو مرګ. ولو کنتم، اگر کئی تاسو، فی بروج مشیدا، په مضبوطو قلاګانو کې، کوم ځای کې چې مرګ الله لیکلی دا مغزه ته به ته رسیږي. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، او کورسیږي دوی ته څه فایده، یقول هذه من عند الله، نو دا منافقین یی چې دا فایده دا مونږ ته د الله طرف نه ملو شو، د پیغمبر خبره بیا هم نه کوي. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، او کچری ورسیږي دوی ته څه نقصان، یقولون یی دا منافقین هذه من عندك، چې دا نقصان اے پیغمبره تا د وجنا متراغلو، دا دومره ګستاخ دي. اوس الله جواب ورکړي، قل تور توه پیغمبره کل من عند الله، دا هر څه د الله طرف نه دي. مطلب دا هر څه الله په تقدیر کې لیکلي دي، که نقصان ده که فایده ده، که ګټه ده که نو غدا ده شکست ده. مخکې الله به دې جواب یو بل انداز کې ورکړي، فما لهؤلاء القوم، بچ شوی دي په دې خلکو باندې، لا یکادونا، چې ندی نږدې دیتا، څه نه نږدې کیږي یا نږدې نه دی دوی، یفقهون حدیثا، چې دوی په خبره باندې پوي شي، بالکل په خبره ځان نه پوي، بس په پیغمبر ملامت کوي، په پیغمبر ملامت کوي، په مسلمانانو ملامت کوي. نو اوس الله پاک جواب یو بل طریقې سره کوي، ما اصابک من حسنه، اغه څه ورسیږي تا ته اے انسان څه فائدہ،
فمن الله، نو دا د الله طرف نه دا، فائدې ټولې الله طرف نه دي. وما اصابك من سیئه، او هغه چې ورسیږي تا ته څه نقصان، فمن نفسک، نو دا د تا د نفس طرف نه دا. مطلب د دې خبرې دا ده چې انسان الله پاک جنت د پاره پیدا کړی دا، جنت د پاره. لکه څرنګه الله انسان جنت د پاره پیدا کړی دا چې آدم علی السلام ته وخیل چې تا زیاده ده. اومدارنګ په دنیا کې هر یو فائدہ الله پاک دی انسان د پاره پیدا کړی دا. خو چې کله انسان په خپل د فائدہ و نخلی، غلط کارو کی، گناہو کی، ظلمو کی، زیاتیو کی، د الله او د پیغمبر خبرې نه انکار وکړي، نو بیا ورته نقصان ورسیږي. کني الله فرمایي چې ما طرف نه تا د پر ټولې فائدې دي، په دنیا او په آخرت کې فائدہ ده. نو معلومه دا شولا چې انسان کته نیکی کوي نو خوشحالي تا خپل ده، فائدہ د خپل ده، او کته ګناه کوي نقصان د خپل ده. کل من عند الله، یعنی هر څه د الله طرف نه دي، خود دومره دا چې سبب ورته انسان تخپل جوړ شوی. وما ارسلناک للناس رسولا، او مونږه استولې ته اے پیغمبره دی خلکو د پاره پیغمبر. وکفا بالله شهیدا، او کفی دا لختلا په حیثیت د گواه. من یطع الرسول فقد اطاع الله، چا حکم منلو د پیغمبر نو په حقیقت کې دی حکم منلو د الله. نو الله او پیغمبر به سره جدا کوي نه، قران او حدیث به جدا کوي نه. حدیث د قران تشریح ده، پیغمبر علی السلام دی د الله پیغام راوړی دا، متا عظیمه هستی ده، په دې ټولو خلکو کې الله منتخب کړی دا. ومن تولا، او چا چې انکار وکړلو د پیغمبر خبرینا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، نو اے پیغمبره مونږ نه استولې ته په دوی باندې نگران. ویقولون، او یای دوی، یعنی یای دا منافقین، طاعتن چې مونږه د تا خبره منو. فاذا برزو من عندک، خو کله چې تانه بهر روزی، بیتا بیا د شپې په وخت کې مشورې کوي. طائفه منهم، واډله د دوینا، غیر الذی، خلاف د هغه خبرو، یعنی پاغه کې وایي چې تا خبره منو، خو شپې کې نه پټه مشورې کوي، بیا د تا خلاف خبرې کوي. نو خلاف د هغه خبرې تقولو چې ته وایي والله یكتب ما یبیتون، او الله پاک لیکي هغه پټه مشورې د دوی چې دوی شپې په وخت کې کوي تا خلاف. فاعرض عنهم، نو پروا مکو د دوی. وتوکل علی الله، او بروسا کو په الله باندې. وکفا بالله وکیلا، او کفیدا لختلا کار جوړونکې. افلا یتدبرون القرآن، آیا دوی غور نه د کړي په قرآن باندې؟ دوی په قرآن غور نه کوي. قرآن باندې به الله غور وکي انسان چې کله په قرآن باندې پوي خوشي کنه. مونږه په قرآن پوي نه یو، قرآن مو مانو سره نه دزدا، قرآن مو تفسیر سره نه دزدا کړي، نو قرآن باندې څنګه مونږه پوي شو؟ ولو کان من عند غیر الله، او کچری وای دا قرآن سوا د الله نه بل چا طرف نه، لوجدو فیه اختلافا کثیرا، نو خامخ دی خلکو به مندلې په دی قرآن کې ډیر اختلاف. دا خو یو الله پاک رستوله دا، د یو الله کلام دا، دا د دې خبرې ثبوت ته چې قرآن کې یو خبره هم دا سی نشته چې یو کس یو شان دی وی بلکې دا یو الله کتاب ده. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ، او کله چې راشي دوی ته یو خبر، من الامن، د امن ولا د اطمینان ولا خبره، او الخوف، یا د یری ولا خبره، اذاعوا به، نو دوی خوروي هغه خبره. یعنی معمولی چې خبره غوندې راشي بس هغه خبره دوی بیا پریشانه کی، پیلاوي کی، یو طرف ته بل طرف ته څور څه درویغ ملاو کی. الله فرمای داسې نه ده پکار. به خاص طور باندې نن سبا چې رښتیا درویغو پته نه لګي، خو بس موبایل کې پوسټ ورکوا،
فیسبوک کې پوسټ ورکوا، اخبار کې بیان ورکوا، جلسه کې تقریر کوا چې دا اختیاري او کا درویغ دي. نو الله فرمایي ولو رده الى الرسول، او کچری ورسې دوی دغه خبره پیغمبر ته، و الى اول الامر منهم، یا زموارو کسانو ته، یعنی د مسلمانانو مشرانو ته، لعلمه الذين، نو په علم کې براشي اغا خبره، الذين د اغو خلقو یستنبتونه منهم، چې هغه روباسي د دې خبره نه صحیح مطلب. نو خبره پیلوا ما خبره سراشی اول تحقیق کوا. ولولا فضل الله علیکم، او کچری نوے پتا سو باندې فضل د الله ورحمته، او نوے رحمت د الله. فضل نه مراد مفسرین فرمایي چې دیجه کې قرآن حدیث مراد دی، ورحمته نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد ده. لتبعتم الشیطان الا قلیلا، نو خامخب تاسو پر روی کړی د شیطان مسوا د لګو کل کنا. فقاتل فی سبیل الله، نو اے پیغمبر جنگ کوا د الله په لار کې. لا تکلفو، نه تزموار، الا نفسک، مگر د خپل ځان. یعنی د تا خبره ده چې ته به دعوت کوي خلکو ته، تبلیغ به کوي خلکو ته، قرآن به کوي خلکو ته، بیا کچا نه منلا بس مده منی، حساب ورسره الله کوي. وحرز المؤمنین، او تیز کا مومنان، ترغیب ور کا مومنان ہوتا په جهاد باندې. عسى الله، نږدې ده چې الله تعالی ان یکفا، چې بن کی باس الذین کفروا، زور د هغه خلکو چې کافران دي. خو ته jihad خو وکړه کنه اے مسلمانانه، ته jihad تر اوځي نو د اسرائیل زور به ختم شي، د يهوديانو زور به ختم شي. مونږ خو jihad تر وتلې نشو، مونږ خو د خېټې غموړیو، د مال او دولت غموړیو، د دمتوب غموړیو، د عيش پرستی غموړیو، د نفس پرستی غموړیو. نو jihad به څوک کوي اسرائیل سره؟ والله اشد باسن، الله تعالی ډیر سخت په زور کې، واشد تنکیلا، او ډیر سخت په سزا ور کولو کې. من یشفع شفاعتا حسنتا، څوک څه کوي خس فرش، یکل له نصیب منها، نو وی باغ د پاره حصہ د اغینا. ومن یشفع شفاعتا سیئتا، او څوک څه کوي بد سے فرش، یکل له کفل منها، نو وی به حصہ د اغینا. خس فرش او بد سے فرش. خس فرش چی شه ده؟ دین عام سے فرش هم مراد ده. او خس فرش باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اشفعوا توجرو، تاسو شفاعت تو کوي د خلکو، نو تاسو ته به اجر میلاو شي. خس فرش دادا چې چا سره په جایز کار کې ملګرتیا وکي. یو حقدار کستا ته هغه د پاره منډه ترړو وای. اومدارنګي د ټول د دین کارونه چې دي د خس فرش کې راځي. قرآن خیال د خس فرش ته، حدیث خیال د خس فرش ته. چاته د جنت لار اوخه، چاته د دین لار اوخه، دا دغه فائدې کار ده کنه. او بد سی فرش، چاته شیطانت اوخه، چاته دمتوب اوخه، چاته ګناه اوخه، چاته غانې بجانې اوخه، دا بد سی فرش. دویمه خبره داده د تاسو په یولو د پاره، لکه مثلا یو کستا هغه وینو کاری ته اپلای کړی دا، او دغه کس د دینو کاری حقدار ده، ته پوهیږي چې دا حقدار ده، نو دې د پاره منډه ترړه ویل، دې سره کوشش کول، دې د پاره چاته وینا کول، دا خص فرش د دې ثواب ده. خو کچېری یو کس ته چې هغه د نوکری حقدار نه ده، ته پوهیږي چې دا حقدار نه ده، کدا د تزوی ده دې د پاره بس فرش نه کوي، کدا ته ملګری دا د دې لپاره بس فرش نه کوي، کدا غریب دا او کامیر دا د دې لپاره بس فرش نه کوي، دا به بد سي فرش شو، دغه چې دا د بل حق خوړل دی. بیا وکان الله ودال اختلا علی کل شیء مقیتا، په هر شی باندې نظر لرونکې. واذا حییتم بتحیه، او هر کله چې وکړې شي په تاسو باندې سلام، یعنی کله چې په تاسو باندې څوک سلام واچوي،
فحیو نو د سلام جواب ورکي باحسن منها په خې طریقې سره د اغینا. مطلب د دې سره خې طریقې سره څوک درته وایي چې السلام علیکم نو تو ورته په جواب کې وایي چې وعلیکم السلام ورحمت الله، دا ښه جواب شو. وکو برکاته ورسوین اغنه ښه جواب شو. او ردوها یا واپس کا مغمرا. واپس کا مغمرا څه مطلب؟ یعنی څوک د توي چې السلام علیکم نو تو ورته په جواب کې وایي چې وعلیکم السلام، دا هم بس جواب شو. خو هغه ډیر ښه جواب د چې ورسره رحمت الله وبرکاته هم ملاو کې. تحیه چې دا سلام او د سلام جواب، سلام کول دا مونږ ته الله مو خیلو او پیغمبر امر ته خیلی دي، خود سلام جواب ور کول دا لازم دي. دا مسلمان حق ته چې مسلمان ته سلام جواب ور کوي، به سلام در باندې واچولو نو چوپ بنه پاتې کیږي. او سلام اچول دا سنت تا، سلام جواب ور کول دا به ضروری ده، دا لازم ده. سلام یو دعا ده. السلام علیکم، سلامتی دوی پتا سو باندې، څومره خولي دعا ده. ورحمت الله، دا الله رحمت دوی پتا سو باندې. و برکاته، دا الله طرف نه برکتونه دوی پتا سو باندې. دا معمولی دعا نه ده. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې یو سړی پیغمبر علی السلام نه یو سړی پوښتنه وکړه چې خې اسلام کوم یو ده؟ نو نبی علی السلام ورته فرمایلو چې خلکو باندې روټي خوړل او خلکو ته سلام کول، کته پیژني او کنه پیژني، سلام به خلکو ته واچي، دا خې اسلام. اومدارنګي فرمایي چې یو کس راغلو نبی علی السلام په مجلس کې ناست، یو کس ویلو چې السلام علیکم، نبی علی السلام فرمایلو چې لس. بل کس راغلو غویلو چې السلام علیکم ورحمت الله، نو نبی علی السلام فرمایلو چې شل. یو بل کس راغلو غویلو چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، نو نبی علی السلام فرمایلو چې دیرش. صحابه کرام پوښتنه وکړه چې د دې څه مطلب ده؟ نبی علیہ السلام فرمایلو چې چا ویلو چې السلام علیکم د تلس نه کیانه ملاو شي، چا ویلو چې السلام علیکم ورحمت الله د تشل نه کیانه ملاو شي، چا ویلو چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د تدیرش نه کیانه ملاو شي. او نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو دا مګوري چې دا ورکوټه دا او کالوې دا سلام اچوي، په وړوم اچوي، په غټو هم اچوي. او مونږ پښتنه یایو چې په خیر راغلی، بس دا ټیک خبره ده، خو اول سلام واچوا، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، په خیر راغلی، بس بیا یا کنه خیر ده. خو سلام مت قرآن او حدیث سلام خیر ده چې السلام علیکم. او مونږه بچو ته څه خایو؟ بای بای، ټاټا، هاي، دا مونږ بچو ته خایو. یعنی خو دینداری خلک مکتلی دي، دینداری خلک مکتلی چې هغه بچو ته سلام نه خي او ته بای بای خي، ټاټا او ته خي، هاي اور ته خي. دا خو د مسلمانانو طریقه نه ده. ان الله بشکل اختلا کان ذا علی کل شیء حسیبا، په هر شی باندې حساب کوونکې باندې کا. الله لا اله الا هو، الله هغه دا چې نشته لایق د عبادت هیڅوک مگر الله دا. لیجمعنکم الی یوم القیامت، خامخا ورجم کی تاسو ورځ د قیامت ته. لا ریب فیه، چې نشته شک شبه په دغه ورځ کې. ومن اصدق من الله حدیثا، او څوک ته ډیر رښتونه الله نه په خبرو کې. فما لکم فی المنافقین، او څه شوي دي په تاسو باندې د منافقینو په باره کې. کوم خلکو چې هجرت و نکړلو، الله حکم کو چې هجرت دو کی ټول خلق مدینه ته. کوم هجرت و نکړو، الله پاک دا خلق د منافقینو په لیست کې واچولو. نو بیا مسلمانانو منځ کې اختلاف پیدا شو د دغه خلکو په باره کې. نو الله فرمایي دو خلکو باره کې تاسو ویلي اختلاف کوئ. فیاتین چې تاسو شولې دوی ډلې، والله ارکسهم، حالان کې الله تعالی ذلیل کړي دي هغه. کوم خلک چې چا هجرت و نکړو،
بما کسبو پس عبد اغا عمل چکڑا دا اغوی اتوریدون ان تهدو آیتا سغواړي چې نه غلا روخی من اغا چاته ادول الله چې څو گمراه کړي دی الله نو هدایت خود الله په اختیار کې ده ومن يضلل الله اغا څوک گمراه کی الله فلن تجد له سبیلا نو هرگز به تو انمومي اغه د پارا لار د هدایت ودو غواړي اغوی لو تکفرونا چې تاسو هم کفران شي کما کفرو لکه څنګه اغوی کفر وکړلو فتكونون سواء نو شی به تاسو ټول برابر فلا تتخذوا منهم اولیاء نو مجوړوي تاسو اغوی نه ملګری اغوی سملګرتی مکوي چاته هجرت و نکړلو دغه ځای وخت هجرت لازمی او خامخا به د هجرت کوله مدینه طرف ته حتی تراغی پوری یهاجرو فی سبیل الله چې هغه هجرت وکي د الله په لار کې عمره پوری هغه سره دوستی ما کوي عمره پوری هغه سره تعلق ما ستای فین تولوا نو کچری هغه هجرت نه انکار وکړلو او jihad شروع شولو فخذوهم نبیای ونیسی وقتلوهم او قتل کئی حیث وجدتموهم کم ځکه چې تاسو ته میلاو شي ولا تتخذوا منهم او مجړوي د اغوینا ولیا دوستان ولا نسویرا او نه مددګران الا الذين يصلون الى قوم مسوا د اغه منافقیننا چې اغوی میلاو شي اغه قوم سره بینکم و بینهم میثاق چې د تاسو د اغه قوم په منځ کې معاهده وي او جاءوکم حسرت صدورهم یا راشي تاسو ته دا منافقین چې تاسو ته وایي چې تنگ شوی مونږه اغه تنگ شوی دي زړونه دي مونږه ايو قاتلوکم د دې خبره نه چې مونږ تاسو سره جنگ وکړو او یقاتلوا قومهم او د دې خبره نه چې مونږ خپل قوم سره جنگ وکړو مونږ جنگونو نه تنګیو بس مونږ د منافقین صحیح خو مونږ ته امن راکې بس مو تاسو سره جنگ نه کوو او نه خپل قوم سره طرف نه مونږ جنگ کوو ولو شاء الله لسلتهم او که غختل الله نو خامخا به زور ورکړي وي هغه علیکم پتا سبحان یعنی الله پاک دا هم کول شو چې هم دغه منافقین او هم دغه قوم ول خلق چې کافران دي پتا سو زور ورکړي وي هغه تاسو تراغلل چې مونږ تاسو نه امن غواړو نو امن ورته ویر کوي فلقاتلوکم نو خامخا باغوی جنگیدل تاسو سره فین اعتزلوکم نو کچری اغوی یو طرف تشولو تاسو نه یعنی ډډه وکړه تاسو نه فلم یقاتلوکم او نکوي تاسو سره جنگ والقوا الیکم السلام او وی غرزولو په تاسو باندې پیغام د صلح وای چولو پیغام د صلح فما جعل الله لكم بس نه درکړی الله تاسو ته حق علیهم په غوی باندې سبیلن صدلاری یعنی د حمله بیا به حمله ور باندې نه کوي چاته صلح پیغام وکړو چې مونږ ته امن راکړي مونږه جنگ نشو کولای تاسو سره جنگ نه کوو نو بیا ورسره صلح وکي بس پرې بګدوي ستجدون بیا به عمومي تاسو هغه اخرین نور منافقین یریدون چې غواړي به هغه یعنی دا بل قسم منافقین دي ان یامنوکم چې په امن کې پاتې شي تاسو نه و یامنو قومهم او په امن کې پاتې شي خپل قوم نه کلما هر کله چې دغه منافقین ردو ال الفتنه ورو غختل شي فتنه طرف ته یعنی شرک طرف ته یا جنگ طرف ته یعنی کافر ورته دی منافق ته وای تا ته وای چې مونږه امن غواړو خو چې کافر ورته وای چې راشه مسلمان سره جنگ د مسره ملګری شه نو اور کی صفیها نو دې به څه کوي بیا ملاویږي په اغل اخکر کې د کافرانو په لخر کې بیا ملاویږي نو دسه منافق تب امن نه ور کوي فإن لم يعتزلوكم نو الله فرمایي چې کچری من نشول دوی د تاسو نه ويلقوا اليكم السلام او تاسو ته صلح پیغام روانستولو ويكفوا ايديهم او بند نکړل خپل لسنا د جنگ کولونه نو بیا څه وکي فخذوهم نورونی سیدا منافقین وقتلوهم او قتل کوي حيث ثقفتموهم هر ځکه چې ملاویږي اغوي واولائک جعلنا لكم او اغوی ټول چې دي جوړ کړي د مونږه تاسو د پاره علیهم په اغوی باندې سلطان مبین ښکارا دلیل
په څه شي باندې؟ په جنگ باندې. بیا ور سره جنگ کولای شي چې هغه د کفر ملګری دا، کفر سره ملويږي، تا سره جنگ کوي، دا منافق به بیان پرېږدي. وما كان لمؤمن او نه دا یو مؤمن د پاره پکار ان يقتل مؤمنا چې ته قتل کی بل مؤمن، یعنی دا خو سره پکار نه دا چې یو مؤمن بل مؤمن قتل کی، دا سره پکار نه دا الا خطأ مگر په غلطی سره، یعنی که یو کس نه بل کس غلطی سره مړ شو. غلطی سره څنګه مړ کیږي؟ لکه مثلا یو کس تا چا سره جګړه ده، جګړه خو رچی دوه انسانانو منځ کې، نو داسې شی باندې گزار وکړلو چې هغه شی سره عام طور باندې څوک مړ کیږي نه او بل سړی مړ شو، دا قتل خطا ده، اراده د مرګ نه و. مثال د موسی علی السلام د چې موسی علی السلام نه هغه د فرعون قوم کس په غلطن کې مړ شو، یا څوک ښکار کوي په ښکار باندې دس کوي گزار کوي په دې کې سړی ولګي، دا قتل خطا ده. یا یو مسلمان دا چې هغه گاڑی چلئی او مخې ته څوک راووتو په غلطن کې څوک ولګي دو مړ شو. همدارنګې یوه مور دا چې ماشوم د ور سره پروت تا او دا مور په خوب کې پوهه نشوه د ماشومي ځان لاندې راوستو او مړ یې کړلو، دا قتل خطا ده، دې ته قتل خطا یې. نو چې قتل خطا وشوله بیا به څه کوي؟ فتحریر رقبه، نو بیا به آزادوي یو غلام، مؤمنه مؤمن یو خدا شولا مؤمن غلام به آزادوي، ودیت مسلمه او دیت به ورکوي پورا الی اهله د دې مقتول کور ولتا، الا ان يصدقوا مگر کاغوی معاف کی. فإن كان من قوم عدو لكم کچری وی دا مړې، یعنی دا کوم کا شیطان په خطای سره مړ شوی دا کدا مړې د کافرانو نوي، وهو مؤمن خوی هغه مؤمن، یعنی کافر قوم سره تعلق ساتي خوی مسلمان، نو بیا به څه کوي؟ فتحریر رقبه مؤمنه، بس بیا به یو غلام آزادوي، بس اندوم رشوا. وإن كان من قوم او کچری وی دا غمړې د داسې قوم نه چې دا وی د کافر قوم ولا، خو بینکم و بینهم میثاق، د تاسو دغه په منځ کې معاهدی وی، د جنگ نه کول معاهده وی، نو بیا به څه کوي؟ فدیه مسلمه، نو بیا به پورا دیت ور کوي الی اهله د مقتول کور ولتا، وتحریر رقبه مؤمنه او آزادول د یو غلام دی. او سوال خو پیدا شو چې غلام خو نشته، بیا به څه کوي؟ نو سواورا فمن لم یجد، نو چاته چې غلام ملاو نشولو، فصيام شهرین متتابعین، نو بیا و دغه کس روزي نیسی 2 میاشتې پر لپسې، سیبل پسې یوبل پسې، روزي کې به بیا وقفه نه کوي، الا دا چې واخذ ده هغه ته د خپل بیماری راغله نو بیا ټیک شو، نور به روزي کې به وقفه ونه کوي، 2 میاشتې به روزي نیسی، ځکه قتل خطا وشوله. توبه من الله، د پاره د دې چې قبول کی توبه، یعنی دا قبل اول د توبې دی د الله طرفنا. دویمه معنا توبه من الله، د اسانتیا د الله طرفنا، وکان الله علیما حکیما، او دا الله تعالی او دا الله تعالی پویو حکمت ولا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، او چا چې قتل کړل یو مؤمن په قصدن، مؤمن ته چا قصدن قتل کړو، ارادتن چا قتل کړو، ټوپک در واخستلو دز 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 بل مسلمان دی وشتلو، هیڅ څه خاص ګناه به نه وی کړی، خو یا به کنزله کړی وی، یا به سترګې غړولې وی درته بده، یا به څه معمولی غلطی به ونه شي وی، اور دس دس تماچا رو بسا او ټوپک رو بسا او بل سړی مړ کا. دا اختیار الله مسلمان ته نه دی ورکړی چې د بل مسلمان قتل کا. او کدا چې څه معامله ده نو حکومت ته لاړ شه، عدالت ته لاړ شه، خبره وکا. خپل اختیار چاته الله نه دی ورکړی. او نن سبا د مسلمان مرګ یو مسلمان لګیا شي بل مسلمان مړ کوي، دا داسې آسان شوی دا لکه یو میګی چې مړ کوي. او بیا الله فرمایي چا چې قتل کړل یو مؤمن قصدن ارادتن، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، نو د دې سزا جهنم ده او د به همیشه په جهنم کې وي.
وغضب الله علیه او د الله غضب د په دې سړی باندې چا څه قتل وکړلو ولعنه او د الله لعنت ته په دې سړی باندې وعد له عذابا عظیما او الله تعالی دې قاتل د پاره لوی عذاب تیار کړی دا دومره سخت خو سزا ده نو دې د وجنه دې باره کې ډیر خیال کول پکار دي بل مسلمان قتل کول نبی علی سلام مونږ ته د معافی لپاره خیلی ده الله رب العزت مونږ ته د معافی لپاره خیلی ده چې تاسو معافی کوئ تاسو بدلم ما اخلئ تاسو بل کس معاف کوي الله به تاسو معاف کی تاسو په بل باندې رحم وکي الله به په تاسو رحم وکي تاسو دې بل پردا پټ وساتي الله به تاسو پردا پټ وساتي الله دې موږ ته معافي وکي یا ایها الذین آمنوا ایغو کسانو چې ایمان مروړی دا اذا ضربتم اوس دې کې وا سزا چې کوم الله مقرره کړی دا چې چا چې مؤمن قتل کړو هغه د پاره جهنم همیشه د پاره ده په دې کې یو څو خبرې دي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د دې تفسیر کې فرمایي چې د دې سړی به توبه نه قبليږي چې توبه یې نشي قبول خو جهنم ته لاړو دویمه خبره دا ده چې چا چې مؤمن قتل کړلو نو دا به ډیر وخت پورې جهنم کې وي نو دا د شلک همیشه د پاره شو او دریمه دا ده چې دا قاتل چې دا دیته به الله تعالی داسې مرګ ور کوي چې دی به الله په کفر باندې مړ کوي په شرک باندې به مړ کوي نو بس همیشه د پاره به جهنم کې وي او دریمه څلورمه خبره دا چې د مسلمان مرګ دا جایز غني دا یی چې زب مړ کوم مسلمان نه منم د الله او د پیغمبر خبره نو بس بیا خدای خالص د کفر په لار روان شو بیا خو همیشه د پاره جهنم ده یا ایو الذین آمنوا ایغو کسانو چې ایمان مروړی دا اذا ضربتم فی سبیل الله کله چې تاسو سفر کوئ د الله په لار کې دیجه کې سفر نه خاص مراد jihad ده فتبینوا نخ تحقیق کوئ یعنی کله چې jihad د پاره وډل او تعالی نو خ تحقیق د کوي چې په ګناه خلق په لار کې مړ نه کی ولا تقول لمن القى اليكم السلام او مې یو تاسو هغه چاته چې تاسو باندې سلام واچوي لست مؤمنن چې ته خو نه مؤمن اصل کې دا یو سریا وا سریا دی ته یي هغه jihad ډله چې هغه کې پیغمبر اسلام په خپل نوی موجود د صحابه کرامو یو ډله یو ګروپ چې کله لا بړو نو په دې کې فرمایي چې یو سریا وا jihad ته نبی علی السلام واسطه ولا او دوی ته یو کس مخې ته راغله غور تول چې السلام علیکم دوی ځکه کې دارغله چې کدا سلام د وجه نمونه ځان بچ کوي کني دا خو کافر ده نو غي مړ کړو نو الله فرمایي چې د سیمه کوي خه تحقیق کوي تبتغون غرض الحیات الدنیا کا غواړي تاسو سامان د ژوند دنیا فایند الله نو الله سرا مغانم کثیره ډیر غنیمتونه دي کذالک کنتم په دې حالت کې وای تاسو من قبل مخکې د دین یعنی مخکې تاسو کافران وای کنه الله در باندې رحم وکړو فمن الله علیکم نو احسان وکړو الله تعالی په تاسو باندې فتبینوا نو خ تحقیق کوي لکه اسامه بن زید رضی الله عنه نه هم داسې قتل شوی نو نبی علیہ السلام ورته ویلو چې هغه چې کلمه ویله چې لا اله الا الله نو تاویل قتل کړو دی ویلو چې مونږه خیال راغلو څه کدا مونږ نه ځان بچ کړي نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې قیامت کې به د دې کلمې جواب ته الله تعالی کوي چې دا سړی کلمه ویله او تا مړ کړو ان الله بشکل اختلا کان دا بما تعملون خبيرا په هغه څه باندې چې تاسو کوي خبر ده لا يستوي القاعدون ندی برابر اغناس خلق من المؤمنین د مؤمنانو نا یعنی jihad ته څنچی پکور کې ناشتي غیر اولی الضرر بغیر د عذرنا والمجاهدون او مجاهدین چې دی فی سبیل الله د الله په لار کې jihad کوي بیا موالهم وانفسهم خپل مالونو ځانونو سره فضل الله المجاهدین الله فضیلت ور کړی دا مجاهدین وتا هغه مجاهدین باموالهم چې jihad کوي په خپل مالونو سره وانفسهم په خپل ځانونو سره علی القائدین په دیناست خلکو باندې درجتن درجه دیږي کې یاد ساتي چې هغه jihad مراد چې کوم تا فرض کفایه ویل شي فرض کفایه هغه
فرض ته ویل شي چې لک خلق لاړ شي بس د ټولو ذمہ خلاص شي. نو اعلان وشو ته جهاد ته راوځي اور سره دامول شو چوک وروتلی شي راوځي که چوک نشیتلی بس خیر دی. نو په دې کې الله فرمایي چې هغه کسان چې هغه لاړل دا ډیر غوره دي او چې کوم کورونو کې ناست دي دام غوره دي ځکه چې دوی ته خامخا دا نه ویل شي تاسو هم راوځي خو هغه ډیر غوره دي چې کوم جهاد ته ووتل. وکل وعد الله الحسنى او دی ټولو سره وعده کړی د الله ښه وعده د ښې بدلې. وفضل الله المجاهدین او فضیلت ورکړی د الله تعالی مجاهدینو ته علی القاعدین په دې ناستو خلکو باندې اجرا عظیما د لوی اجر. درجات منه د پاره د هغوی لوی درجې دي د الله طرفنا ومغفرتن او مغفرت ورحمتن او رحمت وکان الله ودالخ تلا غفور الرحیم بخون کے مہربانا. ان الذين توفاهم الملائکه بشک اغه کسان چې کله روحونه خلی دوی نه ملائک ظالمی انفسهم په داسې حالت کې چې دوی ظلم کوونکي وي په خپل ځانونو باندې دینه اغه ظالمان مرادی چې چا هجرت نه وکړي. قالو نور تویای ملائک فیما کنتم چې تاسو په څه حالت کې وای یعنی تاسو هجرت ویلې نه کولو. قالو نو هغه ورته په جواب کې ای کنا مستضعفین فی الارض مونږه او کمزوري په ځمکه کې یعنی مونږه هجرت نشو کوله یا مونږه په دې علاقې کې د دین کار نشو کوله. قالو نو ملائک ورته وای علم تکن ارض الله واسعه آیا د الله ځمکه لوی نه وا فتهاجر فيها نو تاسو به هجرت ویلې نه کولو. فاولائک مأواهم جهنم نو داخلك چې دی د دوی ځای جهنم ده. وساعت مسیره او بد ځای ده د ورتلو. الا المستضعفین مگر هغه کسان چې هغه واقعي سره کمزوري دي عذر ده چې کمزوري دي بوډاګان دي خځې دي مشومان دي. من الرجال دن رناونا والنساء ود زناناونا والولدان ود مشمانونا لا يستطيعون حيلة چې طاقت نه لري اغوي یعنی چل د وتلو ولا يهتدون سبيلا ان اور تلار معلومه ده نو دوی باندې ملامت نشته. بیا فاولائک عسى الله ان يعفو عنهم نو امید ده چې الله به دغه خلق معاف کی. وکان الله عفوا غفورا او الله تعالی چې دا ډیر معافي کوونکی او بخون کې ده. ومن يهاجر فی سبیل الله او څوک چې هجرت وکړي د الله په لار کې یجد فی الارض نو وبمیده پزمکه کې مراغمن کثیرن زید پناه خستلو وسعتن او فرخی ډیر فرخی ورته الله ورکی. ومن يخرج من بيته مهاجرا او څوک چې اوتل خپل کور کلینا مهاجرا هجرت کوونکې ال الله خالص د الله د پاره ورسولی او د پیغمبر د پاره پیغمبر حکم یو منلو د الله حکم یو منلو خپل وطن پرېګ دولو کله قوم پرېګ دولو کور پرېګ دولو. ثم يدركه الموت او بیا دي تراغلو مرګ هجرت کې دا اوتو خالص د الله رضا ده پر بل څه مقصد نه وو او د لیاره کې مړ شو. فقد وقع اجره علی الله نو واجب شولو یعنی لازم شولو اجر د هغه په الله باندې الله به دې ته د هجرت اجر ورکی. وکان الله وداله تعالی غفور الرحیم بخون کې مهربانا. واذا ضربتم في الارض وکله چې سفر کوي تاسو پزمکی کې فلیس علیکم جناح نشتا پتا سو باندې څه ګناه ان تقصروا من الصلاه چې تاسو لنډواله وکي د مانځنا یعنی قصر وکي په منځ کې. قصر مطلب 4 رکعات فرض دي دا 2 رکعات وکا دا په سفر کې یا په جهاد کې د دې الله اجازت کړی دا. وَإِنْ خِفْتُمْ او کيری گئی تاسو ان يفتنكم الذين كفروا چې په فتنه کې بواچي هغه خلک چې کافران دي یعنی حمله بو کې پتا سو باندې کافران. ان الکافرین بشک کافران کانوا دی لکم تاسو د پارا عدو مبین اخکارا دښمنان. په دې باندې خو تاسو پویو سفر کې منکسر رغله ده او د سفر چې کومه موده ده دا تقریبا 86 کیلومتر ده
یا بعض مفسرین فرمایي چې داسې حالت در باندې راشي چې تا ته ځان مسافر معلوم شي، د سفر حالت در باندې راشي، بس ته د سفر منځ کولای شي بیا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ او کله چې موجود وي ته په دوی کې اے پیغمبره فاقمت لهم الصلاة نو ته ودروا دوی د پاره منځ یعنی جمع ودروا فلتقم طائفة منهم معك نو ود دریږي د دې مسلمانانو نه ایوا ډله تا سره منځ د پاره ولياخذوا اسلحتهم مستبو لاړی خو اسلحه به په غاړه اچولې وي ځکه جنگ وخت کنه. فاذا سجدوا نو کله چې دا تاسو سره کوم کسان دي دوی سجدا وکي ان یو رکعت پورا کی فليكون من ورائكم نشید دوی ورستو د تانا ولتات طائفه اخرى اوراد شي غبل ډلا لم يصلوا چې هغه منځ نه د کړي فليصلوا معك نو منځ دو کی تاسو سره ولياخذ حذرهم اور واد خلی اسلحه اخپلی او د جنگ سامان و اسلحتهم او اسلحه اخپلی ځکه ود الذين كفروا غواړي هغه کسان چې کافران دي لو تغفلون عن اسلحتكم څکه چې تاسو غافل شئ د خپل اسلحهونه وامتعتكم او د خپل سامانونو نه فيميلون عليكم ميله واحده نو دوی به حمله وکي پتا سو باندې اچانک حمله ولا جناح عليكم او نشته ګنا پتا سو باندې ان کان بكم اذن کچری وی پتا سو کې څه تکلیف ممترین د وجه د باران نه یعنی باران نه یریدای نو بیا اسلحه پټ وستا او کنتم مرضوا یا تاسو بیماران وای اسلحه رخصتل نشي انت دعو اسلحتکم نو چکیک دوی تاسو بیا اسلحه وخذو حذرکم خو بیا هم یاد ستئ چې تیار اوسئ جنگ د پارا کافر حمله ونه کی بیا به هم تیار اوسئ. ان الله بشک الله تعالی اعد للکافرین تیار کړه د کافرانو د پارا عذاب مهین عذاب سپکونکې. فاذا قضیتم الصلاه بیا چې کله تاسو پورا کوي مونږ فذكر الله د آیت به سبا وایو د دې کوم آیت موایلو د دې لک تفسیر واوري ځکه چې ما ترجمه وکړه ډیر خلک به پوي نه وي. جنگ میدان دا جنگ روان دا منځ وخراغلو نبی علیہ السلام تعالی فرمایلو چې جمع به ودرای نیم مجاهدین به تاسو سره ودرېږي جمع تا نیم مجاهدین د پیرا کوي چې کله تاسو سره کوم مجاهدین ولاړی دوی چې یو رکعت وکي دوی بلاړ شي پهرې تا چا چې موږ نه د کړه هغه مجاهدین براشي تاسو سره به دویم رکعت وکي نو دیتا دو رکعت شو دی هغه یو رکعت شو. نو مفسرین فرمایي چې په جهاد کې بیا موږ د یو رکعتم کافی ده. بعض مفسرین فرمایي چې نه د کوم مجاهدینو چې یو رکعت کړي د په جمع سره دوی د ورسته بیا بیلا د یو رکعت وکي عمدي طریقې سره چې نیم به پیرا کوي او نیم مجاهدین چې دي هغه به بیا مونږ کوي. الله تعالی د پدې سبق باندې متپویا او الله د پدې باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين آمين.